زموږ پښتانه وایي کږه غاړه چې ده دا چاړه هم نه خوري. نو موږ ستاسې څه په ډېر غټ امید په ډېره غټه تمه د دې دپاره راغلي چې موږ ستاسې پر موږ باندې موږ یو مسلمان اوس فی الحال ظالمان مسلمان ستاسې په پښو کې ولاړ یو، ستاسې په مخ کې ولاړ یو او ستاسو پر کمبله ولاړ یو. موږ ستاسې څه امید وي د عفې چې زموږ سره د عفې معامله د درګذر معامله پر موږ ورحمېږي، الله به پر دوی ورحمېږي. دا په چمن کې د دوو قومونو ملیزۍ او بارکزۍ ترمنځ د یوه مړي د روغې مراسم روان دي. پښتو پښتونولي جرګه مرکه دا یو مکمل قانون دی چې نن سبا له منځه ځي. د قومي مشر حاجي جانان خان اردوزي، د حاجي محمد عیسی اردوزي او حاجي نظر محمد اردوزي کور ودان چې پښتو پښتونولي جرګه او مرکه ژوندۍ ساتلې. نن یې بیا د 50 لکو په بدل کې د یوه مړي روغه وکړله او د دوو کورنیو ترمنځ بدي په ورورګلوي بدله کړله. د جرګې او مرکې له لارې ډېرې غټې جوړې سوي دي. د 100 مړو جوړه هم سوې ده، د 100 دا هم سوې ده او دغسې دا سلسله روانه ده. باید موږ خپل پښتانه خپله مرکه جرګه دود و دستور پښتو پښتونولي له لاسه ورنکړو. که یې چیرې له لاسه ورکړو له ډېرو سختو مشکلاتو سره به مخ کېږو. معمولي بد به مو په کلونو نه حل کېږي. د دې مجلس علماء کرامو، سپین ږیرو، قومي مشرانو که شراب څښي د ټولو ته اجازه ده. د ټولو د مخه د مرکې د طرفه څخه د په نمایندګي د مرکې د خدای جل جلاله شکریه ادا کوو چې الله جل جلاله زموږ دغه ګام پورته کېدل دا خدای پاک موږ ته قبوله کړه. دا خلکو موږ ته اختیارونه راکړو. د دې څه باوجود د مرکې د طرفه زه د دواړو فریقینو کورودانۍ وایم شکریه ادا کوم. د دې څه باوجود زه د ټولو راغلو خلکو شکریه ادا کوم. نو انسان چې دی هغه هیڅ قیامت نه لري، د انسان قیامت نشته. خو دې خلکو کور ودان و موږ ته یې معافي وکړه. موږ یو لږ شی راوړی دی، 25 لکه روپۍ موږ راوړي دي. موږ و عبدالله ته خواست کوو چې دلته راشي زموږ ته دغه یو شی قبول کړي.